علم ذکر دا په هر یو مؤمن باندې لازم ده. نو د دې د یارې بدانه پرېږدې که زه علم حاصل کړم نو ما ته به مال او دولت د کوم څه نه راځي نه چې تا د علم حاصل کړه رب ذوالجلال تا سره وعده کړې ده دا دنیا به تا پسې بیا وروستو د رسول په شان را روانې. د دې د وجې نه علي المرتضی رضي الله تعالی عنه مبارک فرمایي چې د مال نه ستا لپاره بهتره دا ده چې ته علم حاصل کړې. دویم نمبر وجه بیانوي چې هغه مال نه بهتره علم دی. علي المرتضی فرمایي العلم لا ينقص بالنفقه والمال ينقص. ته چې کله مال خرڅ کړې پیسې مال او دولت خرڅ کړې نو دې ته چې ته ګورې نو ځان ګرمېږي خو علم چې څومره هم خرڅ کړې علي المرتضی رضي الله تعالی عنه مبارک فرمایي ته چې دا علم مخکې څومره رسې دا په دې خورولو سره زیاتېږي څومره چې ته خرڅ کړې نو دا په دې خورولو سره زیاتېږي او مال چې ته څومره خرڅ کړې نو هغه په خرڅ کولو سره کمېږي. د دې د وجې نه علي المرتضی فرمایي چې د مال نه بهتر تا دپاره علم دی چې ته علم حاصل کړې. درېم نمبر وجه فرمایي چې يحتاج المال الى الحافظ والعلم يحفظ صاحبه. ښایسته وجه بیانوي چې تا سره کله مال او دولت راغی نو ته به بیا په دې خپل مال او دولت حفاظت کوې. ته به شپه ورځ د دې سوچ کوې چې زه د دې خپل مال او دولت حفاظت څنګه وکړم. لیکن کله چې تا علم حاصل کړه علي رضي الله تعالی عنه مبارک فرمایي دا علم به بیا د ستا حفاظت کوي. تا به د جهنم د اور نه چې بچ کوي نو علم دې بچ کوي. تا چې د پولیس رات باندې پورې باسي علم دې پورې باسي. تا چې میزان کې درنۍ علم به دې درنۍ. تا چې الله تبارک وتعالی ته نږدې کوي علم دې نږدې کوي. تا چې رسول الله مبارک ته نږدې کوي علم دې نږدې کوي. نو دا علم داسې یو څیز دی چې دا د ستا محافظت کوي د ستا خیال ساتي د ستا خیال به کوي. او کله چې ته مال حاصل کړې نو دا مال داسې یو قبیح څیز دی چې شپه ورځ به ته بیا فکر دا کړې چې زه د خپل مال او دولت هغه حفاظت وکړم او دا رانه چېرته غل وانخلې. او کله چې د علم حاصل کړه علي رضي الله تعالی عنه مبارک فرمایي دا علم به بیا د ستا حفاظت کوي. څلورمه وجه فرمایي اذا مات الرجل يبقى ماله والعلم يدخل مع صاحب قبره. علي المرتضی رضي الله تعالی عنه مبارک فرمایي کله چې یو انسان وفات شي د ده د وفات کېدو سره د ده نه دا مال په دنیا کې پاتې شو. لیکن کوم یو کس چې علم حاصل کړه علي المرتضی رضي الله تعالی عنه مبارک فرمایي دا علم د ده نه په دنیا کې پاتې کېږي نه بلکې دا علم به دې ځان سره قبر ته ننباسي او قبر به د ده دا علم روښانه کوي. دغه څلورمه وجه. پنځمه وجه فرمایي المال يحصل للمؤمن والكافر والعلم لا يحصل الا لمؤمن. علي رضي الله تعالی عنه مبارک فرمایي مال او دولت داسې څیز دی چې دا مؤمن ته ملاویږي او کافر ته ملاویږي. فرعون ته وګوره څومره بادشاهي رب الجلال ورکړې وه. قارون ته وګوره چې څومره مال او دولت ورکړی و هغه چونکې کافرانو. سلیمان علیه السلام ته هم ورکړی چې هغه مسلمانو. الله تبارک وتعالی مسلمان ته او کافر ته یو شان مال ورکوي. لیکن علم داسې یو څیز دی چې الله تبارک وتعالی علم کافر او بدبخت سړي ته نه ورکوي بلکې دا هغه چا ته ورکوي چې هغه صالح سالم مسلمان یې. الله تبارک وتعالی دا علم صرف مؤمن بنده ته ورکوي. د دې د وجې نه دا علم د عمل نه د اعمال نه بهتر دی. شپږمه نمبر وجه بیانوي چې دا خلک علم مال حاصل کړي نو خلک د دین په کار کې د الله تبارک وتعالی د معرفت په حال کې د الله تبارک وتعالی د پېژندګلنې لپاره مالدارو ته څوک محتاج نه دي. تاسو به په دنیا کې څوک هم داسې نه لیدې چې هغوی ته کله د طلاق مسله راپېښه شي د ځمکې مسله ورته راپېښه شي یا داسې څوکې نورې مسلې ورته راپېښه شي نو هغوی چېرته مالدار به نه شي چې د مالدار وروره به ورته تپوس نه وکړي چې ته مونږ ته د اله العالمین په دین باندې پوهه رانصیب کړه. بلکې د غریب نه غریب چې هغه به د کرۍ په کور کې اوسېږي عالم به وي د الله تبارک وتعالی د دین زده کړه به یې کړې وي علم به یې حاصل کړی وي. دغه انسان چې هر څومره ستاسو زندګۍ د علما کرامو وګورئ بادشاهیان به هغې ته محتاج وو. یو ماشوم ته د بادشاه ضرورت راغی هغه بادشاه خپلې ښځې ته وویل خو ته د سپوږمۍ نه زیاته حسینه نه د سپوږمۍ نه زیاته ښایسته یې چې ته دې په ما باندې طلاق یې. ځان سره سوچ وکړه دا خو ما جوړې بیبي ته طلاق ورکړه سپوږمۍ خو روښانه ده او زما دا بیبي خو دومره روښانه نه ده ښایسته خو نه ده. شک ورسره پیدا شو. یو ماشوم طالب په لاره باندې تېره هغه ته یې وایي دې خوا ته راشه غریب و جامې هم شلېدلې وې. هغه ماشوم ته یې وایي تا به علم حاصل کړي دا راته لږ ووایه چې ما د خپلې ښځې ته داسې خبره کړې ده خو ته د سپوږمۍ نه زیاته ښایسته نه یې نو ته دې په ما باندې طلاق یې. وایي دا ښځه په ما طلاقه ده او که طلاقه نه ده ډېر پریشانه یم. علما راته وایي چې دا په تا طلاقه ده ماشوم ورته وایي طلاقه ده باندې نه ده. ورته وایي ولې چې رب ذوالجلال فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله تبارک وتعالی انسان په ښایسته صورت کې پیدا کړی د هر یو څیز نه ښایسته پیدا کړی دی. د سپوږمۍ او د انور د هر څه الله تبارک وتعالی دا ښایسته پیدا کړی دی. تا چې خپلې بیبي ته ویلي دي چې ته کو د انور نه د سپوږمۍ
نه خسته نه نو په ما دې طلاق یې ستا دا بیبي الله تبارک وتعالی وایي چې ستا دا ښځه ما د مې نه خسته ګرځولې دا په تا باندې طلاق نه ده. نو ګوره عرض مې دا کو چې دغه وخت کې بادشاه یو ماشوم ته محتاج شو د ماشوم نه زده کړه کوله. اومه نمبر وجه هغه علي المرتضی رضی الله تعالی عنه مبارک دا بیانوي چې علم بهتر دی د مال نه. هغه اومه نمبر وجه دا ده چې یقوی الرجل علی المرور علی الصراط والمال یمنعه. چې مال او دولت څومره پیدا کوي مال او دولت څومره ګټي نو دا به د محشر په ورځ باندې د پولیس صراط تا منې کوي پولیس صراط نه به یې منې کوي ځکه چې تا سره به حساب کتاب الله تبارک وتعالی کوي. او چې علم دې حاصل کړه الله تبارک وتعالی به تا ته دغه توفیق درکړي چې د بجله د پړق غوندې به د پولیس صراط په پل باندې پیروز یې. الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو له د دین باندې زده کړې توفیق را نصیب کړي. مختصر او خلاصه درته بیانوم معززو.